د افغانستان اسلامي امارت د سترې محکمې د رئیس او قاضي القضات محترم شیخ عبدالحکیم حقانی صاحب په مشرۍ د سترې محکمې د عالي شورا د 1445 هجري قمري کال شپږمه غونډه ترسره شوه. د عالي شورا په دې ناسته کې د غونډې په اجنډا کې د شاملو 8 مهمو موضوعاتو په اړه تر تفصیلي خبرو وروسته د یادو موضوعاتو اړوند فیصلې صادرې شوې. د غور ولایت محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 3540 بیلابیلو قضیو پر حل او فصل سربیره 2309 وثیقې هم اجرا کړي دي. د زابل ولایت د ترنک او جلدک شهر صفا ولسوالۍ د ابتدایي محکمې له لوري د قتل موضوع حل او فصل شو. د بلخ محاکمو په 2 اونۍ کې د 411 دوسیو پر حل او فصل سربیره 352 وثیقې هم اجرا کړي. د قضایي قوې د محاکمو د امنیتي او اجرایوي عمومي ریاست لپاره د دعوت او ارشاد ځانګړی امریت جوړ شو. د پکتیا ولایت اړوند محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 2348 قضیو پر حل او فصل سربیره شاوخوا 1660 قطعي بیلابیلې وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل د مرافعه محکمې استنافي دیوانونو په 2 اونۍ کې 70 قضیې حل او فصل کړي دي. روزګان ولایت کې 3 تنه مجرمینو ته تعزیري سزا ورکړل شوه. د پروان ولایت محاکمو د 1401 هجري شمسي کال په جریان کې د 3019 بیلابیلو قضیو پر حل او فصل سربیره 4119 وثیقې هم اجرا کړي دي. د کابل په ابتدایي محکمه کې د مراجعینو لپاره د اسانتیا رامنځته کولو په موخه معلوماتي غرفې او معیاري انتظار خونې جوړې شوې. د سترې محکمې د دعوت او ارشاد ریاست د کابل د ښاري ابتدایي محکمې له کارکوونکو ازموینه واخیسته. د پکتیا ولایت د مرافعه محکمې د نوي رئیس د معرفت غونډه ترسره شوه. د فاریاب ولایت محکمو په 2 اونۍ کې د 355 دوسیو پر حل او فصل سربیره 416 وثیقې هم اجرا کړي. د نیمروز ولایت قضایي محاکمو په یوه میاشت کې د 182 دوسیو پر حل او فصل سربیره 301 وثیقې هم اجرا کړي دي.